بسم الله الرحمن الرحیم. په تېره جلسه کې مو دغه پروجیکټ جوړه کړه. اوس راځو د دې د ریسپانسیو په باره کې څو خبرې کوو او ریسپانسیو حالات یې جوړوو. که چېرته اوس زموږ دا ویب سایټ په یو کوچني کمپیوټر کې یا په ټابلیټ او همچنان ټلیفون کې ښکاره شي، په هغې کې به په غیر منظم شکل باندې موږ ته ښکارېږي. وګورئ که دا په کوم غټ کمپیوټر کې ښکاره شي نو په صحیح شکل به ښکارېږي. د دې نه که سایز کوچنی وي د هغې د سکرین نو موږ ته به هر څه غیر منظم شکل باندې ښکارېږي. که منیو وي، که دا ټایټل وي او لیفت ساید یا رایټ ساید بار وي، او دا همچنان که په ټلیفون کې موږ ته ښکاره شي نو بیخي په غیر منظم شکل باندې به ښکارېږي. نو همدغه موضوع اوس موږ تاسو د همدې موضوع باره کې اوس خبرې کوو او همدا جوړوو. نو راځو ریسپانسیو ته. ریسپانسیو څه ته وایي؟ ریسپانسیو دې ته وایي چې زموږ ویب سایټ په هر نوع ټابلیټ، ټلیفون یا کمپیوټر کې په خپل شکل باندې وښودلی شي. یعنې چې هر نوع کمپیوټر وي یا هر نوع ټلیفون وي یا هر نوع ټابلیټ وي، په هغې کې د هغې د سایز په اندازه باندې موږ ته وښودلی شي. نو دلته که تاسو وګورئ د ریسپانسیو او د نه ریسپانسیو ترمنځ تفاوت دغه چې ده نو د ریسپانسیو که تاسو دې ته متوجه شئ نو د دې ټکسټ قابل د ویلو نه ده او عکس هم قابل د لیدلو نه ده. که چېرته همدغه سایټ ریسپانسیو وي نو په دې شکل به ښکارېږي. تاسو کولی شئ د دې ټکسټ ووایئ او عکس هم ووینئ. نو ریسپانسیو په اصل کې دې ته وایي. چې په ریسپانسیو په باره کې اوس موږ او تاسو غږیږو. ریسپانسیو چې ده دوستانو زموږ د CSS نورې ویډیوګانې وګورئ، په هغې کې بیا مکمل د ریسپانسیو په باره کې درس ده په نوم د RWD چې مخفف د همدغه ریسپانسیو ویب ډیزاین ده. نو دا مکمل درس ته اوس موږ وایو چې څنګه کولی شو چې په کمپیوټر کې موږ ویب سایټ یا په ټابلیټ او ټلیفون کې څرنګه شکل باندې موږ ته وښودلی شي. نو د CSS یو دانه اټریبیوټ ته د دې اټریبیوټ نه استفاده کوو په نوم د میډیا سکرین. راځو زموږ او ستاسو پروژه د ټکسټ ایډیټور په واسطه باندې اوپن کوو. نو همچنان راځو زموږ انډکس صفحه اوپن کوو او د CSS فایل اوپن کوو. CSS ته راځو، دا فایل اوپن کوو. که چېرته وګورئ دوستانو زموږ ویب سایټ دغه ساحه چې ده باید دغه څه پډینګ ولري، داخلي فاصله ولري د دغه ساحو کې د چپ طرف ته. نو د همدې په خاطر باندې موږ او تاسو راځو همدغه ته یوه دانه ID ورکوو، لیفت ساید ته کانټینټ ته او رایټ ساید بار ته. دې ته زه راځم په دغه ساحه کې یوه دانه ID ورکوم. هر ځای کې چې تاسو خوښه وه زه په دې ساحه کې ورکوم. ورته وایم چې یوه دانه ID ده په نوم د لیفت ساید بار، کاما د هغې نه وروسته یوه دانه ID بله ده په نوم د رایټ ساید بار، کاما او کانټینټ په نوم باندې ID ده. له دې نه وروسته به تاسو قوس ورکړئ. په قوس کې به ورته ووایئ چې د دې ټولو ته پډینګ ورکړه. پډینګ به دلته اوس تاسو په فیصدۍ باندې ورکوئ. دوستانو وګورئ که زه چېرته دې ته 15% پډینګ ورکړم دا به موږ ته په دې شکل باندې ښکارېږي. دغه پډینګ ته وګورئ، ریفریش، نو دومره پډینګ به موږ ته واخلي. هره ساحه به موږ ته 15% پډینګ اخلي. نو موږ ورته وایو چې دا پډینګ موږ ته 1% واخله. دا به تاسو چینج کړئ په 1% باندې. ستاسو ویب سایټ به په دې شکل باندې ښکارېږي. وګورئ دلته 1% پډینګ واخیستو. اوس دغه 1% پډینګ چې ده دې واخیستلو، 1% دلته ده، 1% په دغه ساحه کې ده، 1% بیا په کانټینټ د دې داخل کې ده او د ښي طرف کې ده. وګورئ دا یې ښکته راوستلو. نو دغه که تاسو ټول جمع کړئ، دغه 2% دې پډینګ واخیستو، 2 دې دا به ټول 6 شي. نو دا به تاسو تقسیم کړئ په دې باندې. تاسو کولی شئ چې د دغې فاصله 0 ده یا فیصدي 0 ده، تاسو 18 کړئ. وګورئ ریفریشه، دغه رایټ ساید بار به 18% شي. غواړو چې دغه لیفت ساید بار هم 18% کړو. تاسو به را پیدا کړئ لیفت ساید بار چې دغه د دې فیصدي به همچنان تاسو 18 کړئ. نو دا که جمع کړئ 18 جمع کړئ د 18 سره او بیا وروسته دغه نه 1% چې دا 6 راځي ځکه 6 خواو ته دي، دا ټول به مکمل 100% راشي. که چېرته یې اوس ریفریش کړو نو په دې شکل به شي. اوس به بېرته زموږ پډینګ هم صحیح شي او دغلته به فاصله هم پیدا کړي. که زوم ان هم کړو همغه 1% پډینګ به ټولو ساحو ته ولري. دا یو مطلب. اوس راځو نو که چېرته
زمونږ له ویب سایټ پر رایټ کلیک پې وکړو انسپیکټ یې کړو. که دا ویب سایټ دغه چې دا پکسل ده اوس په 1459 پکسلو کې موږ ته منظم ښکارېږي. که چېرته دا هم له 1410 نه کم شي نو دا غیر منظم کیږي. اوس موږ څه ورته وایو؟ راځو دې ټولو نه وروسته دلته یو دانه پراپرټي لیکو. د اټ علامه به ولیکئ، له هغې نه وروسته به ولیکئ میډیا، د میډیا نه به وروسته سکرین ولیکئ، سکرین اند قوس به ورکئ. په قوس کې به تاسو ورته ولیکئ چې ماکزیمیم وایت، چې د دې ماکزیمیم فاصله کله هم چې له دغه 1410 نه کمه شوله، له 1410 پکسلونه کله هم چې کمه شوله نو په هغې صورت کې زمونږ وایت چې ده یا دلته به تاسو آیډي ورته ولیکئ د همغې ټایټل. مونږ د ټایټل ته ګورئ، دغې ته مونږ آیډي ورکړې وه په نوم د خو د ټایټل. د دغې ټایټل وایت دې مونږ ته څنګه شي؟ کم دې شي. مونږ ته وایت یې نه کموو، د دې فونټ سایز کموو. فونټ سایز یې که چېرته اوس مونږ ورته متوجه شو د دغې ټایټل فونټ سایز فعلا زما په نظر باندې 80 ده. وګورئ فونټ سایز یې 80 ده. نو دا راځو کموو یې. کله چې دا کوچنی شي باید دا مونږ ته څو شي؟ 40 پکسله. اوس وګورئ زه ریفرش کومه، کله هم چې ریفرش کړم دا به کوچنی شي. کله هم چې 1412 نه د دې فاصله کمه شي. وګورئ چې 1410 نه د دې فاصله کمه شي هغه ټکسټ کوچنی کیږي. نو تر دې حالته پورې زمونږ ویب سایټ صحیح ده. کولی شئ وروسته له هغې نه چې زمونږ ویب سایټ 800 شو، د 800 نه چې کله کوچنی شو ورته ووایه چې دغه لیفټ سایډ کانټینټ او رایټ سایډ ټول 100% شي. نو اوس په همدې حالت کې ورته وایو د همدې نه کاپي اخلو، کنټرول سی او کنټرول وی. ورته وایو چې کله زمونږ د میډیا سکرین له 800 پکسلو څخه کوچنی شو، له 800 پکسلو څخه کوچنی شو، څه وکوه؟ کولی شئ همدا ټکسټ هم ورته وښیه. ورته وایه چې دا ټکسټ موږ ته 60 پکسله کړه. اوس وګورئ دا ټکسټ به 60 پکسله شي. د 800 پکسل نه چې کله هم کوچنی شي هغه اتومات 60 پکسله شي. نو تاسو کولی شئ د دې نه لږ څه لوی کړئ، 10 پکسله یې کړئ، هر څه چې کوئ کولی شئ. نو زه اول ټایټل ترې نه لرې کومه. دلته ورته وایم په دې ځای ګورئ لیفټ سایډ بار اول ورته ښیم آیډي په نوم د لیفټ سایډ بار. ورته وایم چې د دې وایت چې ده 100% یې که چې کله هم له 800 پکسل نه کوچنی شو زموږ ویب سایټ وایت د دغې لیفټ سایډ بار 800% که. اوس به زه ریفرش کړم دا به 100% شي. د دې نه که ښکته راشو رایټ سایډ او دا کانټینټ به په همغې حالت وي. نو دلته ورته وایم چې لیفټ سایډ خو شولو، د دې نه وروسته کاما رایټ سایډ بار هم کړه، کاما دا چې د آیډي ده د هش علامه به ورکړئ، کانټینټ هم کړه موږ ته کانټینټ. ریفرش او دلته هم ریفرش. وګورئ زمونږ ویب سایټ به په دې شکل باندې ښکارېږي چې دا صحیح شولو، څه نه څه منظم شولو. نو د دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ورته ووایه کله چې دا د 800 نه کوچنی شو د ټایټل یې موږ ته کوچنی کړه. په همدې حالت کې تاسو راشئ دلته ورته وایه چې یوه آیډي ده په نوم د ټایټل، د هغې د فونټ سایز موږ ته 25 پکسله کړه. دا تاسو ته 25 پکسله شي. او همچنان لوګو هم ورته ویلی شئ چې د لوګو موږ ته آیډي په نوم د لوګو هغه موږ ته څنګه کړه 50 دغې وایت څنګه کړه 50% کړه. تاسو د فیصدۍ نه کولی شئ استفاده وکوئ. ریفرش دا به 50% شي. بیا کولی شئ د دغې پډینګ دلته اضافه کړئ چې دا ورک نشي پکې. ګوره اوس کې کوچنی کوو هغه به صحیح کېږي. نو په دې حالت کې بیا تاسو ورته ویلی شئ د 800 نه کوچنی چې د دغې نوبار هایت موږ ته 2 چند کړه.
یعنی کله چې داسې شو یوه آی ډي ده په نوم د ناو یا ناو بار د دې هایت چې ده مونږ ته یې کړه 40 پکسله که چېرته اوس ریفرش کړم دغې هایت ته به وګورئ دا به 40 شي چې کم شولو دا باید مونږ دوچند کړو 120 بیان کړو ریفرش اوس یې که چېرته ریفرش کړم نو په دې شکل به شي تاسو کولی شئ د دې نه یې کوچنی کړئ چې کله دې حالت ته ورسېږي دا په دې حالت باندې راځي دا 120 نه 100 یا 110 هم نه 115 په هر حالت کې چې صحیح راغلو په هماغه حالت کې تاسو وګورئ که خپله 100 شي نو دا بیخي صحیح راشي وګورئ په دې شکل یې تاسو کولی شئ چې ستاسو ویبسایټ جوړ شي نو د دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې په دې حالت باندې کله شو یعنی د 400 نه یا د 309 نه که د دې سایز کوچنی شولو ټکسټ یې نور هم ورته کوچنی کړه فقط د همدغه نه به کاپي واخلئ کنټرول سي دلته به پیسټ کړئ چې په دې کې دا نور شیان موږ ته په درد نه لګېږي لکه لوګو دا شیان دا هم چنان دلته ورته وایو چې کله هم د 340 دلته وګورئ 380 دي له 380 پکسلو نه کوچنی شولو نو د دغه فونټ سایز راته 15 کړه ګورئ اوس یې که ریفرش کړم دغه فونټ سایز راته 15 شولو نو په دې حالت باندې تاسو هم کولی شئ وګورئ دوستانو اوس به په دې شکل باندې ښکارېږي کله چې د دې نه کوچنی شي یا ټکسټ به کوچنی شي زموږ ویبسایټ به ریسپانسیو وي له دې نه هم کولی شئ کوچنی شکل را اوپن کړئ په دې حالت کې هم کولی شئ وګورئ چې کله 800 پکسله شي اتومات به فول سایز ته ځي بیا تاسو کولی شئ دغه همچنان په شکل د ابشار کړئ چې 3 نقطې ولري هغه هم د جاوا سکرپټ په واسطه باندې کېږي او د بوټسټراپ په واسطه باندې هم کېږي بیا په هغې باندې مونږ او تاسو کولی شو چې کار وکړو نو دا یې تر دې له دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې دغې ته څه ټایټلونه ورکړئ اوس مونږ هم صفحه ولرله اباوټ کې همدغه اباوټ دي تاسو کولی شئ د دې نه وروسته نور شیان په دې کې اضافه کړئ لکه د دغه نیوز په ځای باندې نیوز وي د کانټینټ په ځای باندې کانټاکټ وي یا کانټاکټ خپله وي د دې په ځای استادان وي او نور که چېرته راشو زمونږ یو بل همداسې ویبسایټ چې زمونږ دوست جوړ کړی ده په پروژه کې وګورئ همدغه شکل لري د استادانو معرفي ده پوهنځی ده استادان دي کله چې په استادانو تاسو کلیک وکوئ یو بلې صفحې ته بیایي په شکل د ټیبل یې تاسو ته استادان معرفي کړي دي چې د هغې نمونه څه دي د هغې د تعلیم سطحه څومره ده په کوم هیواد کې تعلیم کړی ده او لیسانس یې چېرته اخیستی ده چېرته اوسیږي دا استادان دي لکه استاد عبدالفتاح نصرت چې لیسانس یې په خپله پولتخنیک د کابل کې کړی ده په افغانستان کې او د کندوز ولایت ده نو دغه چې ده د دې نه وروسته کله ښکته راشو د استادانو بیوګرافي ده په هر یو تاسو کلیک کولی شئ دا کلیکیبل دي چې مونږ لینک ویلی ده فقط دلته م یو ټکسټ استفاده کړی ده او یو دغه استفاده کړی ده عکس په دې چې کله کلیک وکوئ نو د دې صفحه به تاسو ته راشي دغه عکس که تاسو وګورئ دا عکس ده جی آی اف عکس ده وګورئ په دې شکل باندې عکس ده چې تکرار شوی ده تقریبا 15 وارې تکرار شوی نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې جوړ یې کړئ ټیبل د دې نه که بیک شو فارغینو ته راشو دا هم په ټیبل شکل باندې جوړ کړی ده کال یې ورکړی ده کوم مو پنځه یا کومو څانګو کې فارغین لري تعمیرات یې ورکړي دي چې تعمیرات فعلا نه لري تاسو کولی شئ لیفټ سایډ رایټ سایډ ته همچنان یو بل شی انیمیشن ولګوئ اوس دې ته وګوره دا قابل د کلیکیبل ده که چېرته په دې زه کلیک وکړم یو بلې صفحې ته مونږ بیایي چې دلته مونږ ته ویډیو را اوپن کېږي په راتلونکي درسو کې مونږ د ویډیو پیدا شوی ووایو تاسو وګورئ دې ته څنګه ګول ده په دې شکل باندې نو تاسو کولی شئ چې ویبسایټ ترتیب کړئ او جوړ کړئ
نو تاسو کولی شئ دا ویبسایټ نور هم ډیزاین کړئ، مثلا په دې ساحه کې ورکړئ، اعلانات وي، هر شی وي، تاسو کولی شئ ورکړئ. زه راځم په دې ساحه کې یو دانه ټګ جوړوم. همدا انډکس ته به راشو، رایټ سایډ بار چې همدغه ټګ ده، دا آر اس پی به ترېنه پاکه کړو چې په دې شکل اوس موږ ته کار شي. کنټرول آر صحیح شو. دا انټر کوم. د دې نه وروسته یو دانه ټګ په نوم د مارکیو جوړوم. مارکیو دا ټګ چې دا جوړوي ده، په دې کې یو بل ټګ لیکم په نوم د H2 او همچنان په دې کې وایم یو مثال ده، د نن ورځې څو ټوکې دا دي، تاسو یې لیدلی شئ. نو په دې شکل باندې به وي. که چېرته دا ریفرش کړو په دې شکل باندې موږ ته ښکاره شي. وګورئ دې ته کولی شئ تاسو د خپلې خوښې ډیزاین ورکړئ. اول به همدغه ټګ د مارکیو ته آی ډي ورکړم. انګلیش آی ډي ورکوم زه دې ته مای مارکیو، مای انډرسکور مارکیو بکمه مارکیو. دا آی ډي شوله. اوس به راشئ فایل د سی اس اس ته، په هر ځای کې چې خوښ وو همالته به تاسو هماغه آی ډي ولیکئ. ټګ د مای انډرسکور مارکیو نو په دې کې به ورته ووایئ چې د همدغې بکګراوند کالر دی، بکګراوند کلر د ماته شي. زه به اوس په دې کې ګرې واخلم، سیف او ریفرش، د دې بکګراوند کلر به ګرې شي. پډینګ به هم ورکړم، پډینګ واخله 20 پکسله، ریفرش 20 پکسله به پډینګ واخلي. او دغه بارډر به م رادیوس کم، بارډر به څنګه کړم رادیوس، بارډر به رادیوس کړم څو فیصده 20 پکسله. وګورئ دغه کنجونه به څنګه شي مایله شي په دې شکل باندې تاسو کولی شئ. او د دې کولی شئ ډایرکشن هم رایټ او لیفت کړئ. دلته به ورته ولیکئ چې ډایرکشن د دې ماته څنګه کړه، رایټ طرف ته یې بوځه، رایټ طرف ته یې راته بوځه. دا به زما په خیال باندې په دې ساحه کې کار نه کوي. بله دا دلته کار نه کوي. دا ډایرکشن چې ده دا په خودي هغه کې کار کوي. د HTML ټګ ده، دا بس راولئ همدغه ټګ د مارکیو ته په دې کې به ورته ولیکئ چې د دې ډایرکشن چې ده ښي طرف ته یې راته بوځه. د دې ډایرکشن چې ده ماته یې په ښي طرف باندې بوځه، په رایټ طرف باندې. اوس به زه سیف کړم، ریفرش، دا به ښي طرف ته ځي. کولی شئ دا د ټکسټ رنګ هم ورته چینج کړئ. د ټکسټ رنګ زه ورته چینجوم په نوم د کالر. هر نوع چې تاسو خوښ وي، زما وایټ خوښ ده، سپین رنګ به موږ ته شي. له دې نه وروسته په دې کې تاسو کولی شئ بارډر دې ته ورکړئ. دې ته زه بارډر ورکوم. کوم رقم بارډر ورکوم؟ سولایډ بارډر دې ته ورکوم چې دا 2 پکسله وي یا 7 پکسله یې کوم چې معلوم شي، سولایډ وي او همچنان ریډ وي یا یلو وي چې ښکاره شي. دا به ریفرش کړو، په دې شکل به موږ ته ښکارېږي. د نن ورځې څو ټوکې دا دي، تاسو یې لیدلی شئ. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ دلته یو انیمیشن عکس ورکړئ. زه به یو عکس راواخلم. کوم عکس راواخلم؟ په دې ساحه کې تاسو کولی شئ هر نوع عکس ورکړئ. دا چې دا د هند په نوم باندې ده، یو به دا را کاپي کړم، یو بل جالب عکس چې دلته کومه یو ده هغه به راواخلو. ښه، یو همدا د هند په نوم باندې ده، یو به دا د ډاک په نوم باندې راواخلو. دا به را کاپي کړو، زموږ او ستاسو خپلې پروجیکټ ته به راوړو.
کوډ یونیورسيټي او دلته وګورئ څومره منظم ده. اسټس ته وړم، ایمیج ته. په ایمیج کې هم تاسو کولی شئ دې ته یو فولډر جوړ کړئ. ورته ووایه چې په ایمیج کې مونږه د څه شي په نوم باندې یو فولډر لرو، د فني په نوم باندې فولډر لرو. په داخل دې کې تاسو کولی شئ واچوئ دا چې دي نومونه دي. نو را بشئ دلته په همدغه ساحه کې د دې نه وروسته د ټګ د مارکینګ نه وروسته تاسو یو ټګ د ایمیج ورکړئ. IMG سورس چې ده چېرته ده؟ فولډر د اسټ ده، اسټس په هغې کې دننه فولډر د ایمیج ده، په هغې کې دننه فولډر د فني ده. د دې نه وروسته زه ورته وایم چې یو دانه هند ډاټ ویب پی په نوم باندې یو عکس ده. دې ته هم چران زه وایم چې دا یو پکچر ده. اوس که چېرته مونږ راشو په دغه ځای کې به مونږ ته ښکاره شي. دلته ریفریشه په دې شکل به ښکاره شي. د دې سایز هم تاسو کولی شئ ورته یې صحیح کړئ. سایز به دلته زه ورته ولیکم چې دې ته وایت ورکړه. څومره وایت چې خوښه وي هغه همره ورکولی شئ. ریفریش 200. دا تاسو کولی شئ وایت یې په فیصدۍ باندې ورکړئ. یعنې دا کومه زه 80%. دا موږ ته 80% څخه نیسي. 100% هم کولی شئ. وګورئ په 100% کې به موږ ته ښکارېږي. دا یو انیمیشن شو. له دې نه وروسته یو بل هم ورکولی شئ. د همدې نه کاپي واخلئ، د همدې نه کنټرول C کنټرول V ورته وایم چې د هند ډاټ دی په نوم باندې نه ده، د ډاګ ډاټ GIF په نوم باندې یو بل عکس ته هغه راواخله او 100% که. اوس یې که چېرته ریفریش کړم هغه په دې شکل راته ښکارېږي. یس. نو دوستانو په دې شکل باندې مونږ کولی شو خپل ویبسایټ ریسپانسیو کړو. دلته تاسو کولی شئ هر څه پکې وکوئ، بل لاین ته لاړ شئ او نور شیان هم تاسو پکې کولی شئ. دا کولی شئ چې دې ته انیمیشن ورکړئ، لیفت طرف ته رایټ طرف ته لاړ شي. نو د نن ورځې لپاره همدومره بس ده. الله مو مل شه.